کتونکو دا وخت زه د کرک نه تعلق لرونکي ګل رئیس صاحب سره ناست یم. د دوی نه به د دوی رب دې ستړي اورو. دا د خپل کور اتل دی او دوی کومې ستغې تېرې کړي دي، په دوی کوم وخت تېر شوی دی، دوی څنګه خپل د بچو دپاره چې کوم دی د چا خبره چې لوړۍ ګټلې ده په څه طریقې رزق چې کوم دی هغه راټول کړی دی، خپل بچي تر دې حده رسولي په کراچۍ ښار کې څنګه ژوند کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه یې؟ بس ښه یو خپله ښه. کلي کې د کوم ځای خاص ټول ځای که ماته کلی وښایې؟ سرکیله واغر. سرکیله واغر. څومره عمر کې وی چې تاسو مزدورۍ ته غاړه کېږئ؟ زه تقریبا دا 15-16 سال کې وم. او مزدوري مو ټول لومبۍ چېرته کړې؟ دا به چلو پهله مو په درنګو کې کوله، نن غر نه کولا راوځي، غره کې کولا یې که نه، لکه دوی نه سلاتیب ته تېر داسې غره کې ای مزدوري مې کوله. څومره تنخواه به دي؟ تنخواه نه وای، هغې دړي وه. څومره دې وګټله؟ که 3 دې وګټلې که 4 دې وګټلې. 3 یا 4 روپۍ؟ 10 روپۍ دړي موږ ته مېلوېدله. او ډیوټي به مو څومره وخت کوله؟ دا د سبې تقریبا د 6 بجې نه 6-7 ګنټې به مو تېرولی. نه به درنګ ته ننوتلو، کولا مو رایستله. تاسو خو ډېر زیات مطلب ماشوم نه وئ، کچه نه وئ، ډېر تکلیف، دا خو ډېر تکلیف کار دی. مجبوري وي که نه. دې ټیم کې ما به کوله، د مور پلور مې وو، وروڼه مې وو، مطلب دا غریبات وه. اچھا ډېرې دې په دا مجبوري کوله دا غره کې که نه. نو کور ته به د شپې له راتلئ که نه؟ هلته به وئ؟ شپې نه، دا به ورته 2 میاشتې بعد به کور راتلو. 2 میاشتې به مو تېرولې؟ 2 میاشتې به. کور لرې؟ نه کور نه لرې، کور ته تقریبا 1.5 ټکټ لګېده. هلته یو خوشاب په ضلع کې موږ کار کوو، موږ سرکیله واغرې تختې نقطه یو موږ که نه تحصیل مو ده، موږ به خوشاب کې چار کوله، دا کار خوشاب ته کوي. بیا کراچۍ ته په کوم عمر کې راغلي؟ زه کراچۍ ته دې کې ما داسې بیرر خیله، زه کراچۍ ته راغلم، دې نه مې مخکې یو ورور راغلی. اچھا هغې کور ته رسوم، بیا زه پسې راغله، ایوب پر زمانه کراچۍ ته راغله هغې پسې. نو دلته کراچۍ کې ټول لومبۍ کوم ځای ته راغلي وئ او څه کار به مو کول؟ پراڼه مظفرآباد کالوني کې موږ پاتې کېدلو. مظفرآباد کالوني؟ پراڼه مظفرآباد. او هلته پاتې کېدی به؟ ورته پاتې کېدو. نو دیره وه، کور و څه و؟ داسې یوه دیره وه، موږ 4 کسان ډېولان وو. وړه هم به خپله لمدول، بیا مو تنور باندې پخول، سلن مو خپل پخوو که نه. 10 روپۍ مې کوارټر کرایه ورکوه. کوارټر کرایه به 10 روپۍ په شریکه به خو ورکوو؟ دا شریک هم دی، لکه 10 په ستا وې، 10 د بل، 10 د بل، داسې. او کار به مو څه کوو؟ زه فکرې کې نمیزې د ګودامونه وو، غلا به بار نه تله دې ته، ایک زه چوکیدور، پنځه کم 100 روپۍ ما تنخواه وه. 15 کم 100؟ دا د روغې میاشتې؟ روغې میاشتې دا تنخواه وه. او تاسو به چې مطلب دا 15 کم 100 روپۍ ته د میاشتې اخیستې، دا به دې څنګه جمع کولې؟ آیا چېرته پیټۍ کې به دې خولې، چاله به دې ورکولې، که کور ته به دې لېږلې؟ دا به لکه دوکون سره 2 میاشتې کېسلې، غټ دوکون به کورسن نه مینه وه که نه، بله تنخواه به وسته، بیا به کور ته په ډاکخانه استولې. نو زه ډاکخانې کوم، دې ټیم کې چوټۍ تلې، باندې ټلیفونونه نه وو، چوټۍ موټۍ وې که نه. دا اوس په ډاکخانې میناډر استولې، میناډر وې تل موږ استولې کور ته. کور ته به دا چټۍ په میاشت کې څو ځله لېږله یا به هغو څو ځله را لېږله؟ چوټي به تقریبا 15-16 ورځې بعد چوټي وله چې راتله، بیا میلاو سله. یوه چوټي به چې ته میاشت کې موږ واستوله، یا یوه به 2 واستوله. دې لیکونې نه وو، تعلیم او تعلیم خلک نه میلاوي. نو خط به خو لیکو، چټۍ به خو کور ته لېږلې؟ خطونه به خو لیکل؟ خطونه هم به کور ته. نو میاشت کې به څو خطونه لېږل؟ تقریبا یو خط موږ ورته به ډېره تېره کړل، لیکونه به نه میلاوېده. دلته تعلیم او تعلیم والا خلک نه وو، نه په کلي کې وو، نه دلته څوک میلاوېده.